سلامونه ماښام په خیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده د مرغومي جد 11 نیټه او د 2019 کال د جنورۍ 1 نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغان سولې بهیر لپاره د یو امریکایي بنسټ طرحه. یو تحقیقي امریکایي بنسټ د سولې بهیر سره د طالبانو د یوځای کېدو او د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالي په اړه طرحه جوړه کړې. تمام شایعاتی که درباره تصمیم گیری های بدون حکومت گرفته میشه جز یک شایعه بیش نیست. افغان جګړه کې د امریکا د پاتې راتلو ادعا. ایران ادعا کړې چې امریکا په افغان جګړه کې موخې ته نه ده رسېدلې. 10 سال است با راهبرد نظامی در افغانستان حضور پیدا کرده، اما هیچ یک از مؤلفه های امنیت در افغانستان رو نتونسته تامین کنه. د کابل د ځینو محلونو د رایو په پلټنې نیوکې. پر ټاکنو څارونکي بنسټونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ځکه نیوکه کړې چې د کابل د شاوخوا 300 مرکزونو محلونو رای تفتیش کړي. این تفتیش و بازشماری مراکز و این محلات به خاطر صورت میگیره که بر از اینا اسناد سازی شود. کوششی میشه تا که مشکل 300 محل هم رفع شود. هدف دیگر کدام هدف کمیسیون ندارن. د سرې میاشتې لخوا یوه کال کې د سلګونو ماشومانو درملنه. تیر 2013 کال کې سرې میاشتې د هغو 1100 ماشومانو درملنه کړې چې د زړه ناروغي لرله. او د سوریې پر ځینو سیمو ولکې ساتلو باندې د اسرائیلو ټینګار. د اسرائیلو لومړی وزیر وایي چې د سوریې پر هغو سیمو به ولکه وساتي چې اشغال کړي دي. خیر راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. طولوني داسې یو سند رسېدلی چې د واشنګټن طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې هوکړه لیک په څیر دی. د رینډ په نوم یو څېړونکي امریکایي بنسټ دا سند د واشنګټن لپاره جوړ کړی او ویل کېږي چې امریکایي چارواکو هم دا سند له کابل او د سیمې نورو هیوادونو سره شریک کړی. دا سند په 50 مخونو کې دی. طالبانو سره د سولې څرنګوالی، د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی او له افغانستانه په تدریجي شکل د زیات شمېر بهرنیو سرتیرو وتل د دې سند برخې دي. د سند پر بنسټ هیواد کې د یوه ټولیز اوربند نه وروسته باید یو انتقالي حکومت جوړ شي او اساسي قانون کې په تغییراتو او د حکومتولۍ په بڼو کار وکړي. په دغه سند کې راغلي چې سولې له بهیر سره طالبانو له یوځای کېدو او د 13 میاشتني انتقالي حکومت له جوړېدو وروسته په دې موده کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم تصمیم نیول کېږي. خو ټینګار شوی چې دا موده د واشنګټن، طالبانو او کابل ترمنځ د سولې د موافقې د جزئیاتو وروستي کېدو ته په پام سره د غځولو وړ ده. په سند کې زیاته شوې چې په افغانستان کې فعال لوري کولی شي نړیواله ټولنه د کوچنیو او محدودو ډلو جوړولو ته اړ باسي چې له ترهګرۍ په تېره بیا له داعش سره په جګړه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکا د ملکي مرستو دوام او له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مرستو لپاره زمینه برابرول هم د دې سند نوري برخې دي. خو د 13 میاشتني انتقالي حکومت په هکله په سند کې ویل شوي چې دا حکومت به یو انتقالي اجرایي بنسټ وي چې رئیس، څو مرستیالان او غړي ولري. او که د افغانستان په وضعیت کې ګوندونه د رئیس په توګه د یوه کس په هکله موافقې ته ونه رسیږي دا مقام دورهیي کیدای شي. په دغه دوره کې د امنیتي ادارو په اړه په سند کې ټینګار شوی چې اردو، هوایي ځواک، سرحدي پولیس او استخبارات به د واحدو ادارو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. خو په سیمو کې به پولیس وضعیت ته پام سره د نظم د ساتلو مسؤلیت ولري. لکه څنګه چې د هیواد په هره برخه کې واکمنو ولسي او سیاسي ډلو ته د سیمه ییزو صلاحیتونو سپارلو وړاندیز هم په دې سند کې شوی او ټینګار شوی چې دا د فدرالیزم په معنا نه بلکې په نظام کې دغو سیمه ییزو قدرتونو کارول دي. د دې سند په دوام کې په ولسمشرۍ نظام کې د بدلونونو له هغې جملې د ولسمشرۍ د واک له کمولو او د اوسني نظام په پرتله د قدرت د انډول زیاتولو ته هم اشاره شوې ده. او له اسلام دین سره د قانون د یو شانوالي د ارزونې په رول سره د علماو د عالی شورا د جوړېدو یادونه کیږي چې حکومت ته مشوره ورکول یې په کارونو کې دي. په اساسي قانون کې د بدلونونو راوستل د دې سند نوري مادې دي چې باید د انتقالي حکومت په دوره کې وړاندیز او عملي شي. خو ویل کېږي چې تر هغه وخته د افغانستان اوسنی اساسي قانون د اجرا وړ کېدای شي.
موارد تعدیل در قانون اساسی تسجیل شده و صلاحیت تعدیل تنها از لوی جرگه است و بس. هیچ کشور، هیچ نهاد دیگری صلاحیت تعدیل قانون اساسی ما را ندارد و مردم افغانستان به هیچ کس هم این اجازه را نمیدهد. د سولې په برخه کې د عمومي بخښنې پر طالب مشرانو د ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو د دواړو لوریو د لیستونو پر بنسټ د دواړو خواو د ټولو بندیانو خوشي کېدل او خپلو کورونو ته د بې ځایه شویو او کډوالو راستنېدل د دې سند نور بندونه دي. د سولې د موافقې د جزئیاتو د عملي کېدو د څرنګوالي د څېړلو لپاره د بې پرې څارونکي ډلې جوړېدل د دغه سند مهم بندونه دي چې په هغو کې په دغه برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان پر رول ټینګار شوی دی. د دې سند په وروستۍ برخه کې د افغانستان، پاکستان او د سیمې څو نورو مشرانو د لاسلیک لپاره ځایونه په پام کې نیول شوي او همدارس وړاندیز شوی چې په دې برخه کې د افغانستان په وضعیت کې د ښکیلو لوریو د لاسلیکونو لپاره هم ځای ورزیات شي، څو دوی تایید کړي چې افغان حکومت کولی شي له هغوی استازیتوب وکړي. له دې سره اجرایه ریاست د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د موافقې په اړه هر ډول رپورټونه او خبرې یوازې ګنګوسې بولي. تمام شایعاتی که درباره تصمیم گیری های بدون حکومت گرفته میشه جز یک شایعه بیش نیست. هر نوع تصمیم گیری در پروسه صلح افغانستان حکومت افغانستان و مردم افغانستان داره. صلاحیت افغانستان است. تنها امریکا و کشورهای منطقه تنها زمین سازی میکنه برای آغاز گفتگوهای صلح و طالبان را تشویق میکنه که بیاین با حکومت افغانستان بشینن و صلح بکنن. د راند بنسټ لخوا په برابر شوي سند کې چې تورونیوز ته رسېدلي لیدل کېږي چې دا طرحه اووه ځله بیا کتل شوې ده، خو تمه کېږي چې تر اوسه هم ځینې مسایل پکې زیات او یا کم شي. راند د امریکا یو معتبر څېړنیز بنسټ دی چې د سپینې ماڼۍ د سیاستونو او پریکړو په برخه کې فعالیت لري. دغه بنسټ د امریکا د ملي امنیت، بهرني سیاست، د دغه هېواد د نړیوالو او سوداګریزو چارو د څېړلو او له نړۍ سره په دغو برخو کې د واشنګټن د تړاوونو په هکله څېړنې کوي. په همدې حال کې ایران وایي چې امریکا ته یوه لار پاتې او هغه دا چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار وایي 18 کاله وشول چې امریکا په افغانستان کې پوځي شتون لري، خو د ده په وینا یوې موخې ته نه ده رسېدلې. ورته مهال د افغانستان حکومت وایي که د سولې مرکچې پلاوي کې بدلون د سولې د خبرو د پرمختګ لامل شي، حکومت پکې ستونزه نه لري. په جده کې د افغانستان د سولې په اړه د راپورټونو له خپرېدو وروسته اوس د طالبانو یو جګپوړی چارواکی له رویټرز سره په مرکه کې د جدې په ناسه کې دې ډلې د نه ګډون خبره کوي. دغه طالب چارواکی چې نوم یې نه اخیستل کېږي د جدې په ناسه کې طالبانو د نه ګډون له امل له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو غوښتنه بللې 10 سال است با راهبرد نظامی در افغانستان حضور پیدا کرده، اما هیچ یک از مؤلفه‌های امنیت در افغانستان رو نتونسته تامین کنه. د دې ترڅنګ چې طالبان امریکا د خبرو اصلي لوری ګڼي، د دولت له مرکچي پلاوي سره د طالبانو د خبرو نه کولو یو عامل د افغان دولت د پلاوي د جوړښت څرنګوالی بلل کېږي. آرزوی ما است که عربستان سعودی به مثابه یک کشور با قوت اسلامی و مرکزی اسلامی تأثیری که سر کشورهای اسلامی خصوصا سر پاکستان و امارات و اینا داره و سر تحریک طالبان افغان هم داره، در این بخش ما را همکاری بکنه. دلیل اصلی که طالبان در نشست جده شرکت نکردن اختلاف اصلی بین قطر و ریاض هست. په دې لړ کې ټاکل شوی د سولې د اجماع لپاره په سیمهییزو چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی د سې شنبې پر ورځ پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پیل کړي. اگر صلابری باشه و یا مفیدتر واقع میشه که تغییرات آورده شود، ما حاضر هستیم که تغییر بیاوریم. متاسفانه که موضوع صلح افغانستان به یک میدان بزکشی و رقابت منفی در بین کشورهای منطقه و جهان تبدیل شده. له دې سره حکومت او د سولې عالی شورا وایي که دا ناسې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره نه کړي، هیڅ بل هیواد د افغانستان په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. پر ټاکنو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د کابل د 300 نه تر 1500 محلونو پورې د رایو تفتیش موخه د همدې محلونو رایو ته د باور ورکولو سند برابرول دي. څارونکي بنسټونه وایي د رایه اچونې شاوخوا 800 محلونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تفتیش کوي د پایلو پاڼې نه لري. ورته مهال د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د کابل ولایت د ولسي جرګې ټاکنو پایلې به د همدې اونۍ تر وروستیو اعلان شي. د ولسي جرګې د ټاکنو له ترسره کېدو تر 2.5 میاشتو زیات وخت تېرېږي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د کابل د رایه اچونې د سلګونه ځایونو د تفتیش په حال کې دی.
صندوقهایی که آل میره به شمارش و تفتیش این غیر از اون صندوقهایی است که قبلا شمارش و تفتیش شده بود. این صندوقهایی است که متاسفانه ریزالتیش‌هایش مشکلات داشته و یا هم نبوده. څارونکي بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بې سندو رایو لپاره اسناد جوړوي. این تفتیش و بازشماری مراکز و این معلات به خاطر صورت میگیره که بر از اینا اسناد سازی شود، یعنی اسناد را که وجود نداشته اسناد سازی صورت بگیره و بعد این اسناد ارائه شود. کوششی میشه تا مشکل 300 محل هم رفع شود. هدف دیگه کدام هدف کمیسیون ندارن تا برای از اسناد بسازن. څارونکي بنسټونه د کابل د رایو بیاشمېرنه د پوښتنې وړ او له درغلیو ډکه بولي. وضعیت کابل هر روزی که طولانی میشه این خودش به گنج فساد تبدیل میشه و ما ترس دارم که بالاخره آخر روز باز هم فیصله که میسونش که انتخاباتی که آره باطل شه دیگه راه چاره نداشته باشیم. د ټاکنو پر بهیر څارونکي بنسټونه وایي چې د افغانستان له ټاکنو سره مرسته کوونکي بنسټونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشرتابه د ټاکنو په مدیریت کې ناتوانه بولي او د دغه کمیسیون د غړو پر لرې کولو ټینګار کوي. د پریکنده ملاتړ ماموریت وایي د کندهار ولایت اړوندو کې هوایي بریدونو ملاتړ سره د افغان ځواکونو عملیاتو کې لږ تر لږه 50 تنه طالب وسلوال وژل شوي. پریکنده ملاتړ ماموریت زیاتوي د افغان ځواکونو د عملیات د تیرو 2 اونیو راهیسې د شاولي کوټ په ګډون د کندهار ولایت اړوندو کې روان دي. د طلوع نیوز خبریال عبدالله حمیم په دې اړه د کندهار شاولي کوټ کې دا ریپورټ جوړ کړی. د شاولي کوټ ولسوالۍ د ځنګل سیمه ده. افغان ځواکونه وایي د تیرو 14 کلونو را په دې خوا پر دغه سیمه د وسلوالو طالبانو والکه وه، خو د یادې سیمې د تصفیې لپاره د تیرو 2 ورځو را په دې خوا عملیات پیل کړي دي. هغه بهرنیان چې دوی تمویلوي هغه ورسره دي، هغوی دوی ته پلانونه جوړوي، هغوی دوی دپاره ماینونه جوړوي، مسلکي افراد دوی ته ټرینینګ کوي. هغه نه تنها د ځنګل په ساحه کې د زون کې په ډیرو نقطو کې دوی سره فعالیت ترسره کوي. دا د دشمن دغه تونلان چې په دغه کې ټول د دوی مهمات او د مینو د هر شي مهمات، یعنې چې تشکیلات د دغه ځنګله څخه د دوی ټول تشکیلات کېدل، د روزګان و، د ریلمن و، د کندهار و، د زابل پورې دغه 4 ولایتونو ته د دوی تشکیلات کېدل. بس دغه ټول ولسوالۍ د دغه ځای څخه خراب، حتی د کندهار ښار هم د دغه ځای څخه خراب. افغان ځواکونه وایي په دغه ځنګلي سیمه کې د وسلوالو طالبانو روزنیز کمپونه او د من جوړولو فابریکې شتون لري او دمګړی د یادې سیمې ډیره برخه چې 12 کیلومتره مربع په بشپړ ډول د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه کړې ده. در اینجا ده سال می شود که نیروهای دولت نیامده بود. ما با کمک خداوند و نیروهای امنیتی سایر ما سایر تصفیه کردیم. تصفیه و تلاشی جریان دارد. بارم که دولت موږ ته حمایت کول، توپونه میشتل، تریم راغلی وي. زموږ د ژمې عملیات په ډېر ښه شکل سره جریان لري. په دې کې ډېر فوکس د وسلوالو طالبانو په سیمه ییزو قومندانانو، همدارنګه د نشه یي توکو فابریکې چې دي هغه هم له منځه تللي په مختلفو ځایونو کې. او دغه عملیات موږ په ژمي کې ځکه یو شمېر خلکو سره دا اندېښنې وي چې په ژمي کې به عملیات کم شي، دا عملیات موږ تیزوو. پر همدغه مهال د پریکړنده ماموریت ځواکونه وایي څه کم 2 اونیو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو باندې په دغه ولسوالۍ او د کندهار په نورو سیمو کې د افغان ځواکونو د حمایې په موخه هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د پریکړنده ماموریت د معلوماتو له مخې تر دې مهاله په یادو عملیاتو کې 9 طالبان وژل سوي، د سړک غاړې 12 ماینونه او 80 پونډه چاودېدونکي توکي له منځه وړي دي. د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو او بهرنیو ځواکونو په حمایه باندې په دې سیمه کې عملیات پیل کړي دي. همدا سیمه چې لیدل کېږي چې ټول ځنګلونه دي او غرونه دي. دلته چارواکي وایي چې په دې سیمه کې بهرني اتباع کسان هم اوسېدل، د هغوی کمپونه او کورونه وو چې هغه دمګړی له منځه وړی دی. او ویل کېږي چې همدغه د ځنګله سیمه د کندهار، هلمند، اروزګان او د زابل ولایتونو لپاره هم خطرناکه سیمه وه. عبدالله حمیم، طلوع نیوز، کندهار، شاولي کوټ ولسوالي. او تر لږ ځنډ وروسته د خبري ساعت دوام. بیا هم ښه راغلاست. د سرې میاشتې ټولنه وایي تېر زیږدیز کال کې د زړه په ناروغۍ اخته شاوخوا 1940 تنه ماشومانو درملنه یې کړې. سره میاشت وایي تېر کال یې د وړم کال په پرتله 80 سلنه زیاتو هغو ماشومانو درملنه کړې چې
زړونه یې سوري وو. د سرې میاشتې د شمیرو پر بنسټ لا هم دوی سره شاوخوا 6600 ماشومان ثبت دي چې د زړه ناروغي لري او درملنې ته په تمه دي. سره میاشته دا هم وایي چې دوی سره د ثبت شویو ناروغانو ماشومانو له منځه 15 سلنۍ له درملنې مخکې ژوند بایلي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلان په هیواد کې دننه او بهر په روغتونونو کې د هغو 40 ماشومانو د معرفي کولو خبر ورکوي چې زړونه یې سوري دي. سال اول 79 مریض تداوی کرده بودیم، حالا 47 مریض. به نظر من این یک جواب امیدوار هستم قانع کننده باشه. و نیم میاشتنۍ سامیه کله چې د 3 ورځو وه د کورنۍ پام شو چې هغه روغه نه ده او ډاکټر ته په مراجعې سره تشخیص وشو چې زړه یې سوری دی او ټاکل شوی د افغان سرې میاشتې ټولنې لخوا د کابل په روغتون کې درملنه وشي. هر چیزی که دکتری که شخصی قبل برد تشخیص که ندانست، گفت که یک ذره زنتان کمخون است. خب وجه من میوجات بتین که میوجات تمام شیارم دادیم، بازم به دنیا آمد قلب صلاح. خود وکیل نصیر احمد هغه ماشوم دی چې زړه یې سوری و چې تیر کال یې درملنه وشوه. که آوردم اینجا 1 سال بعد زنگ به ما زده گفت بیا سرمش نوبت رسیده این مریض چطور شما؟ گفتم ماندم اینطوری. گفت بیارش. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د دې ټولنې روغتون په پرمختللو وسایلو سمبال دی او په راتلونکي کې به په کابل کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې په هغه صورت کې به د هغو ماشومانو چې زړونه یې سوري دي د درملنې لا زیاته زمینه برابره شي. وروسته له هغو چې د کورنیو چارو وزارت د 222 تنه هغو کسانو نوملړ خپور کړ چې پولیس ورپسې دي، د دغه کسانو له منځه ځینې نیول شوي او ځینې خپله پولیسو ته تسلیم شوي. هغوی چې د نوملړ کې نومونه دي په غلا، سړي تښتونه او نورو جرمونو تورن دي. د کورنیو چارو وزارت دا پرېکړه پلازمینوالو ستایلې ده. 2 ورځې کېږي چې کورنیو چارو وزارت له 222 ډیرو کسانو نوملړ خپور کړی دی. د دې وزارت په وینا دغه کسان په بیلابیلو جرمونو د بیلګې په توګه په غلاو، وژنو، شوکو او نورو تورن دي. د کورنیو چارو وزارت له دې ډلې د نیول شویو کسانو کره شمېره په لاس نه ورکوي چې د پولیسو له لوري نیول شوي او یا هم په خپله تسلیم شوي دي. درخواست ما این است که اینا بیان حساب خود با وزارت داخله تصفیه بکنن. در غیر از او ما اقدام میکنیم و توسط نهادهای کشفی و استخباراتی با کمک مردم اینا را بازداشت رو با پنجه قانون بسپاریم. له 220 کسانو ډیر دغه نوملړ چې یو شمېر کابل کې د دې ډلې مشران دي فعالیت کوي او اوس په پام کې د څو پلازمینه له دغو ورانکارو ډلو څخه د خلکو لپاره په یوه خوندي ښار بدل شي. هیچ تو وضعیت نیست که یک آدم آرام باشه. تو وضعیتی است که تا هیچ کس آرام نیست، تا غریب آرام نیست. یک گام خوب است و نتیجه میده به شرط از اینکه آنها به شکل درستش اینا را مدیریت بتانن. د کورنیو چارو وزارت وايي په ډیر نږدې وخت کې به د هغو کسانو نوملړ هم خپور کړي چې دولتي او سیاسي نیمه زورواکي دي چې د دولتي امکاناتو څخه په ګټنې عامه امنیت ګډوډوي. اگر جلب توجه بکنه و کمک بکنه با نیروهای امنیتی و او را شناسایی بکنن و راپورش با نیروهای امنیتی بده، این مفید تمام میشه. از طرف دیگه ضرر میکنه. ضررش به این معنا که او افراد و اشخاصی لست میدانند بالاخره خود به نحوی از چنگال قانون نجات میتن و فرار میکنن. په هیواد کې پلازمینه له هغو ښارونو ده چې هره ورځ پکې بیلابیلې جنایي پیښې رامنځته کیږي. د دې نوملړ په خپرېدو پوښتل کیږي چې ولې پخواني چارواکو کوم کار نه دی کړی. یو ځل بیا هم لنډه دمک. بیا هم ښه راغلاست. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د کوهستان ولسوالۍ اړوندو کې د غره د ښویېدو پیښه کې د ژوند بایللو شمېر 33 تنو ته رسېدلی. چارواکي وایي د غره یوه څنډه هغه مهال وښویده چې لسګونه کسان د کوهستان ولسوالۍ اړوندو کې د شګو یو تونل لاندې د سرو زرو په لټه کې وو. دې پیښه کې 7 تنه ټپیان شوي. د یکشنبې ورځې له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې نږدې 40 تنه کارګران د کوهستان ولسوالۍ د شپو په کلي کې په وړو تونلونو کې د سرو زرو پر لټون بوخت و چې د غره یوه برخه وښویده او هغوی یې لاندې کړل. کندنکاری در مجاورت با تپه نزدیک به او بوده. وقتی کندنکاری صورت میگیره تپه مجاورش سقوط میکنه. در اثر سقوط تپه تعداد راپورایی که تا هنوز بر ما رسه 31 نفر شهید داریم و 6 نفر زخمی.
اخو د بدخشان د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي د اداري ریاست وایي چې د زیانمنو شویو له کورنیو سره به مرسته وشي. ما جلسه فوق‌العاده کمیته ولایتی مبارزه با حوادث به منظور دایر کردیم، چون حادثه غیر طبیعی بود. با اکثریت آرا تصمیم گرفته شد که برای خانواده شهدا مساعدت نقدی شود و مجروحین حادثه. که څه هم د پیښې په ځای کې ټلیفون کار نه کوي، خو د دوی معلومات ښیي چې ټول وژل شوي کسان بېوزلي کلیوال دي. ما یک منطقه دور افتاده و مردم بیچاره و مظلوم هستند، مستحق هر نوع کمک هستند. از حکومت مرکزی، از جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرایه و از حکومت محلی تقاضای ما هم است که هر چی عاجل به سر وخت مردم برسند. کوهستان ولسوالۍ د بدخشان یوه له امنو ولسوالیو ده چې د بدخشان د ځایي چارواکو او اوسیدونکو په وینا د دې ولسوالۍ 80 سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. نور خبرونه له لږې شېبې ځنډ وروسته. د خبري ساعت دوام د هیواد په سویل ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سیمهییز دفتر وایي د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو 80 سلنه خلک روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او دا موضوع ورته د اندېښنې ده. ورته مهال پکتیا کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له روغتیایي اسانتیاوو برخمن نه دي او ناروغان په خپل وخت روغتون ته نشي رسیدی. د پکتیا د روغتیا ریاست مسؤلین په دې تړاو خبرو ته نه دي حاضر شوي. عبدالحق عمري ریپورټ راستولی. د هیواد په سویل ختیځ زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ګردیز سیمهییز دفتر وایي د دوی یوه تازه سروې ښیي د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو 80% اوسیدونکي روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي د روغتیا په برخه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په تیر کال کې موږ یو ملي تحقیق د صحت په برخه کې او د خلکو لاسرسی د صحت حق ته سر ته رسولی دی چې په هغه کې مو د کمیسیون د خوا نه یو راپور هم په ملي سطح کې خپور شوی دی چې 80% خلک د صحت د حق نه محروم دي او لاسرسی ورته نه لري. طالب خان د پکتیا ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکی دی او خپل زوی د تداوی لپاره مرکز ګردیز ته انتقال کړی دی. طالب خان وایي د ولسوالۍ ډیری ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي چې د لارو په اوږدو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. دی زیاتوي د ولسوالیو په روغتیایي کلینیکونو کې ډاکټران حضور نه لري. بیا ته بانکه ښځه د ماشوم مرګ علاقه ته رسېدی مونږ یاره د خپله شیرینه او ته بانک به زوزي میدون ته مړوله. زوزي میدون ته نه ورسېده، ښځه مړه شوه، ماشوم آسیب کې مړ شو. بل 2 ماشومان مو نوره مړه شول. موږ یې کلي مریخېلو. ما د ماشوم د ویې خبرې وجې ماشومان کور پرې کړي او دا مې داخل کړی دلته. نن څلورمه ورځ د ټیسټ پایله مې پوره سوی 3 ورځې نن ډاکټر پسې ولاړم یا دغه اطفال وتایي څه وتایي ډاکټر نه درته راغی. په لار کې مې پیدا کړ او ورله مې ورته ویل چې دا زه رقم وکړم. بیا یې ولې لیکلي وکړه زه وبه په همدې حال کې د پکتیا ساحوي روغتون مسؤلین وایي د دوی زیاتره ناروغان د دې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي دي. دوی زیاتوي اوس هم په مرکزي روغتون کې یو شمېر طبي برخې غیر فعالې دي. 3 بخښونه نور هم اضافه شو چې یو د جلدي بخش ده، یو د چوبولو بخش ده او بل د عقلي عصبي بخش ده. خو زیات ضرورت چې کوم دلته دا هغه د نیورو سرجري بخش ته ده یا د جراحي عصب بخش ته، ځکه دلته منطقه غرنۍ دلته زیات ټکر هم کېږي، زیات خلک د یادونې وړ ده. د دې راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د پکتیا د عامې روغتیا مسؤلینو نظر واخلو، خو په دې تړاو خبرو ته حاضر نه شول. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سروې له مخې د پکتیا 50% نفوس روغتیایي برخې ته لاسرسی نه لري. همداسې د دې ولایت د لرې پرتو ولسوالیو او د کلو اوسیدونکي وایي چې د لارو د خرابوالي له امله په دوی نشي کولی چې خپل ناروغان پر وخت باندې مرکز ګردیز ته ورسوي. عبدالحق عمري، طلوع نیوز، پکتیا. ایران وایي امریکا ته یوه لار پاتې یوه هغه ده چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار وایي 18 کاله وشول چې امریکا په افغانستان کې پوځي شتون لري، خو د ده په وینا یوې موخې ته هم نه ده رسېدلې. ورته مهال د افغانستان حکومت وایي که د سولې مرکچي پلاوي کې بدلون د سولې د خبرو د پرمختګ لامل شي نو حکومت ورته چمتو دی او ستونزه نه پکې لري.
په دې اړه د بحث لپاره د چارو شنونکي شفیق همدرد ته بلنه وکړې. همدرد صاحب ډېر ښه راوړاست ته ماښام بخیر. مننه، سلامات اوسئ. که پیل له دې وکړو چې د ایراني چارواکو دا څرګندونې چې وایي امریکا لا هم په دې 15 کالو جګړه کې کوم موخې ته نه رسېدلې او ورته پکار ده چې خپله لار بدله کړي، نو ته وایه چې وضعیت همدغسې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو درنو لیدونکو ته سلامونه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغانستان سره علاقه ډېره شوې ده. په منځني ختیځ کې په ځانګړې توګه په سوریه کې چې کومه کامیابي د غربیانو په ځانګړې توګه د امریکایانو په خلاف باندې دوی ترلاسه کړل او د روسیې سره د دوی نوې اړیکې او په دې منطقه کې د دوی په نوې توګه او په قوت باندې راڅرګندېدل او د افغانستان په چارو کې په دې وروستیو کې د دوی علاقهمندي دا په ډاګه کوي چې دوی هغه خپلو سیاستونو ته په اصل کې دوی څه تغییر نه دی ورکړی. د متحده ایالات خو په تېرو 15 کلونو کې موږ ته بهتره معلومه ده چې کوم فکر چې د دوی سره ورسره و که دغه اوسنی فکر چې دوی کې 10 کاله مخکې کړی و نو اوس به موږ یو سوله ییز افغانستان ته رسېدلي وو، لیکن له بده بخته دوی د سولې خبرې ډېر ناوخته پیل کړلي او په داسې یو حالت کې چې تر یو حده پورې د افغانستان حکومت هم لږ منزوي دی پکې. په داسې حالت کې نو متحده ایالات خپلې ستونزې دلته لري، لیکن د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه زموږ همسایه هیوادونه د افغانستان په حالاتو کې خپلې ګټې ویني، خپلې ګټې په دې کې ګوري. د طالبانو سره لیدل، د هغوی د پلاوي سره په تهران کې لیدل او د ایراني چارواکو تګ راتګ، فکر کوئ چې د هغوی خپلې موخې دي؟ بلکل د دوی خپلې موخې دي. تاسو وګورئ چې دوی د طالبانو سره چې طالبانو دلته حکومت درلود، د دوی تقریبا 11 ډیپلوماټان په مزار کې طالبانو ور ووژل چې مزار یې ونیوه. یعنې تقریبا د دواړو حکومتونه نږدې وو چې جنګ سره وکړي. وضعیت ډېر زیات سره خراب و او هغه وخت کې شمالي ټرواله ورته ویل کېدله هغه د دوی د خوا نه تمویلېدله د ایران د خوا نه. خو تاسو اوس وینئ چې 80 درجې د دوی په سیاستونو کې تغییر راغلی دی. اوس د طالبانو د پلاوي سره ګوري، حتی دغسې رپورټونه هم دي په خپله د متحده ایالاتو نظامي چارواکو دا رپورټونه په دې وروستیو کې خپاره کړل. حتی په دغه کلني رپورټ کې هم دوی دا خبره کړې وه چې ایران د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، حتی وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي. هغه د وسلو مختلف ډولونه چې وو دوی هغه په واشنګټن کې خبرنګارانو ته وښودل. نو په دې اساس باندې د منطقي هیوادونه یو ځل بیا غواړي چې خپل رول او خپل نقش چې دی هغه په افغانستان کې او په ځانګړې توګه په هغه ضعیفو هیوادونو کې ولري، ځکه دوی خپلې موخې لري. تر ټولو نه لویه موخه د ایران چې ده هغه د اوبو مسله ده. نو نه غواړي چې دلته داسې یو قوي حکومت حد اقل ته رامنځته یي د پاکستان په ګډون باندې چې د هغوی هم دا فکر دی. ایران هم اوس ورسره ملګری شوی دی. که چېرته دلته یو قوي حکومت ته راځي خو خپلې اوبه به راګرځي، بندونه به جوړوي، خپلې مځکې به خړوبوي، دلته به د کار زمینه مساعدېږي. نو دا ایران نه غواړي. دقیقا. یو بله مسله د افغانستان د حکومت د چارواکو څرګندونې دي چې وایي که چیرې د سولې خبرو کې پرمختګ لیدل کېږي نو دوی هغه مرکشي پلاوی چې ټاکلی دی یا یې معرفي کړی دی چې په هغې کې هم تغییر راولي. فکر کوئ چې داسې یو څه شته چې رښتیا هم پرمختګ به وشي د سولې په خبرو کې د روانو ټولو هڅو ته پام سره او داسې ویل کېږي چې 2 ورځې وروسته په قطر کې یو بله غونډه وشي د امریکا د استازو او د طالبانو د استازو ترمنځ د جدي غونډه خو په یو ډول باندې ونه شوه او داسې لاملونه هم روښانه شول د طالبانو لخوا. نو فکر کوئ چې رښتیا هم وضعیت به د سولې خبرو کې پرمختګ وشي چې د افغانستان حکومت وایي چې دوی ممکن دغه پلاوي کې تغییر راولي؟ ښه لکه څرنګه چې تاسو ویلې د جدې راتلونکې ناسته چې ده هغه لغوه شوې ده او په همدې اونۍ کې به داسې خبرونه ورکول کېږي، داسې اوازه ده چې په قطر کې به د متحده ایالاتو د استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو تر مابینځ د 4م پړاو خبرې چې دلته ترسره شي. اصلا خبره دا ده چې د افغانستان د حکومت مسله لکه تاسو چې یاده کړله، اوس سبا ښاغلی داودزی پاکستان ته سفر لري او همداراز موږ د سولې شورا لرو، موږ د حکومت مرکچي پلاوی لرو، موږ د بهرنیو چارو وزارت لرو چې د سولې په اړه باندې کار کوي. یعنې دا ادرسونه باید نور واحد شي، ځکه کیدای شي تر دې وروسته یعنې متحده ایالات او زلمی خلیلزاد د طالبانو سره یوې نتیجې ته رسیږي یا د اخل ډېر احتمال د دې شته دی چې په دې راتلونکو خبرو کې د اوربند خبره وشي. حتی داسې ویل کېږي چې کیدای شي 3 میاشتې اوربند دي او د دې 3 میاشتو اوربند پر مهال باندې یا که 1 میاشت دي د دې اوربند پر مهال به بیا افغان حکومت او د طالبانو تر مابینځ خبرې کېږي. په دې کار نیوکې شته چې مثلا ادرسونه سره یو ادرس نشته، بېلابېل ادرسونه دي. مثلا که اوس داودزی ځي پاکستان ته او
د امریکا ځانګړی استازی خلیلزاد ځي قطر ته بیا د طالبانو له استازو سره ګوري نو دا یو ادرس څنګه را جوړ شي او بیا د افغانستان د حکومت د چارواکو یو دلیل دا دی چې دوی هڅه کوي چې هغه هیوادونه چې د طالبانو سره اړیکې لري هغوی په یو ډول قانع کړي چې طالبان دوی سره کیني طالبان نه غواړي دوی سره کیني یعنې فکر نه کوئ چې دغه مختلف ادرسونه د دې هڅې لپاره وي چې طالبان بالاخره د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کیني ګورئ یو خو داسې ده چې د زلمي خلیلزاد هڅې دي هغه خو د متحده ایالاتو د خوا نه ګمارل شوی دی هغه د خپل کار کوي طالبان د خپل کار کوي راغله د افغانستان د حکومت مسله د افغانستان د حکومت لخوا نه د یو واحد ادرس رامنځته شي د سولې د عالي شورا دی یا مرکچي پلاوی د حکومت چې دی یا د بهرنیو چارو په وزارت کې چې مخکې کرزي صاحب کار کو یعنی دا ادرسونه باید واحد شي یو مرکچي پلاوی وټاکل شي او هماغه باید لاړ شي خبرې وکړي خلیلزاد به خپل اهداف لري د امریکې دپاره طالبان به خپل لري دغه ادرس باید واحد شي او په دې باندې باید ډېر زیات تمرکز وشي او زما په نظر باندې راتلونکي خبرې چې د افغانستان د حکومت سره کیږي خو په ابوظبي کې چې د افغانستان د حکومت سره خبرې ونه سولې او افغان پلاوی بیرته ناامیده راستون شو افغانستان ته یعنی دا ځل دپاره دی افغان حکومت د دې هڅه نه کوي چې بیا یعنی څوک یې ونه بلي دوی ورسي یعنی سل بللي ځایږي او یو نابللی نه ځایږي یعنی خبره دا ده چې تر څو پورې چې بیا مراجعه د افغانستان حکومت ته نه وي شوي د افغانستان حکومت په ډېر قوت باندې په راتلونکو خبرو کې چې د هغه برخه واخلي یعنی دوی د ډېره تعدي نه کوي بیړه دې نه کوي ځکه د افغانستان د حکومت سره خبرې کیدونکي دي ځکه د دې خبرو مهم اړخ چې دی د افغانستان حکومت دی زه فکر کوم دوی د خپل آمادګي ونیسي د ادرس واحد کې ډېر لاند غواړم یو بلې موضوع په اساس نظر وپوښتم د رینډ په نوم یو تحقیقاتي مرکز دی په امریکا کې هغوی داسې یو طرحه جوړه کړې چې د واشنګټن او د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ به داسې وهوکړه کیږي چې د طالبان څرنګه راشي سوله وکړي څنګه راتلونکی نظام څنګه وي په دې طرحه کې داسې ویل شوي چې انتقالي حکومت به جوړیږي او اساسي قانون کې په تغییراتو د حکومت په بڼو به خبرې کوي فکر کوئ چې دغه روانو حدثو پام سره دغسې څه کیدونکي دي ښه یا که چېرته وسلوال مخالفین راځي افغانستان ته دوی سوله کوي دوی اوربند کوي دوی د افغانستان د حکومت او د دې دولت او د دې نظام او د دې خاورې یوه برخه ګرځي خپله سلا په مځکه باندې ږدي نو بیا ډېرې خبرې دي ځکه دوی هم خپل دلایل لري خپلې غوښتنې لري خپل شرایط لري نو مخکې هم په دې باندې خبرې شوې وې وارې دا خبرې په شام سولې چې د موقت حکومت خبرې رامنځته شوې وې زما په نظر باندې په اوس وخت کې تر ټولو نه مهمه مسله چې ده جناب اکبرزی صاحب هغه د افغانانو د دې وینو تویول مخاله ده چې جګړه ختمیږي نو دا کارونه دې وشي یعنی زه داسې وایم چې که چېرته ښکېلې خواوې په دې باندې راضي کېږي د افغانستان حکومت په دې باندې راضي کېږي او همداراز دغه د 18 کالو لاسته راوړنې حفظ کېږي د دې په نتیجه کې که هر نوع حکومت راځي نو بیا څه مشکل نشته دی اما که چېرته حکومت نه راځي او په داسې یو حالت کې چې موږ هره ورځ لسګونه ځوانان د لاسه ورکوو بیا انتخابات کېږي کوم بلې پروسې ته موږ ځو نو زما په نظر باندې په دې حالت کې به موږ ته سوله او اوربند او د وسلوالو مخالفینو ځینو شرایطو ته غاړه ایښودل به زموږ فکر کوم چې ډېره زیاته مننه کور مدام د چارو شنونکی شفیق همدرد هرکله راشئ ډېره مننه او درنو لیدونکو د خبرونو دوام په ننګرهار کې د غازي امان الله خان د مزار ځینې برخې نړېدلې دي او حکومت یې د رغېدو ژمنه کړې وه خو لا هم د مزار جوړېدو ته پاملرنه نه ده شوې د جلال آباد ښار په امیر شهید بڼ کې د افغانستان د پخواني پاچا غازي امان الله خان او دغه د کورنۍ مقبره ده چې د ځایي استوګنو په وینا د حکومت د نه پاملرنې له کبله ځینې برخې ویجاړې شوي او ان د پاکوالي لپاره هم پاملرنه نه کیږي بل لوري بیا د ننګرهار والي حیات الله حیات وایي چې په راتلونکو 2 اونیو کې به د دې مزار د رغېدو چارې پیل شي زیار یاد ریپورټ استولی په جلال آباد ښار کې د پاچا امان الله خان او د هغه د کورنۍ د غړو مزار ولسمشر غني ننګرهار ته د بېلابېلو سفرونو پر مهال ژمنې کړې وې چې دا مزار به په اساسي ډول بیا ځلي رغوي خو لا هم د جوړېدو چارې نه دي پیل شوي ځایي استوګن وایي د دې تاریخي ځای د پاکوالي لپاره هم پاملرنه نه کیږي او حکومت باید پر هغه ژمنه وفا وکړي چې د مزار ترڅنګ به موزیم او لوی کتابتون هم جوړوي جناب رئیس جمهور صاحب څو دفعې دا وعده وکړه چې دلته به زه کتابتون جوړ کړم او دا به ورغلم بیرته دا جومات او دا مقبره خو ما متاسفانه داسې کوم کار پکې نه دی شوی اوس چې هلته زه راننوتم هسې خیرن بیرن یو شی او بل شی هېڅ شی هم پکې نشته باید چې دلته څوک راځي چې یو دومره قدر خو یي چې دلته یو څوک شته دی یو داسې هغه هستي پرته ده چې بیخي موږ د قدر وړ هستي ده بل دا چې دلته یو ښایسته جومات ورسره جوړ کړي ډېر وړوکی جومات دی داسې غټ جومات جوړ کړي
دا ځوان د غازي امان الله خان مزار او بڼ کې سیلانیانو ته انځورونه اخلي. خدای هم نیوکه کوي چې حکومت دغه تاریخي ځای ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. امان الله خان صاحب قبر دا باید پاکي ولې چې زموږ مشرانو قبرونه دي دلته او عکس دا باغ صفایي مفایي باید سم وشي چې خلک راځي شوقي عکسونه وکاږي. د ننګرهار والي بیا ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکو 2 اونیو کې به د دغه مزار د اساسي جوړېدو چارې پیل شي. امان الله خان د مزار او همدارنګه د شاهي ماڼۍ د جوړولو دا ژمنې موږ سره کړې وې د اداري کمپلیکس د نوي ترڅنګه موږ به انشاءالله په راتلونکي 1 یا 2 اونیو کې د امان الله خان په مزار باندې کار شروع کوو او د هغې سره په څنګ کې زه به له قصر نه وځم د دې قصر په بیا رغونه او جوړونه باندې به هم کار شروع کړي که د خدای رضا وي. شاه امان الله خان د 1919 لمریز کال څخه تر 1929 پورې د افغانستان پاچا و. هغه چې په 1892 لمریز کال کې زیږېدلی و د جلاوطنۍ پر مهال په 1960 لمریز کال کې په سویس کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ او جسد یې په جلال آباد ښار کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 8 ولایتونو په اړه د شویو شکایتونو پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته استولي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو مرکزي دفتر د شکایتونو په اړه پریکړې وروستی کړي نه دي. په ورته مهال د ولسي جرګې ځینې غړي د ټاکنیزو کمیسیونونو په کړنو نیوکه کوي. بل لوري د ولسي جرګې ځینې غړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د انتصاباتو کمیسیون وایي او زیاتوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په روزګان، بامیان، جوزجان، زابل، پروان، دایکنډي، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د ولسي جرګې ټاکنو د درغلیو سرغړونو په اړه د پریکړې د لیږلو خبر ورکوي. در مجموع تعدادی از ولایات بیش از 10 ولایتی که در ارتباط روز انتخابات و همچنین اعلان نتایج ابتداییشان شکایت ها وجود داشت. شکایت ها نهایی شده و برای تطبیق به کمیسیون محترم انتخابات ما ارسال کردیم. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دغه کمیسیون کار د ټاکنو د بهیر مخالف دی او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مکلف دی چې ولایتي پریکړې د دې بنسټ له مرکزي دفتر سره شریکي او وروسته د عملي کېدو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. اونا پیش از اینکه فیصله نهایی خود روان بکنن کمیشنرهای خود به نظارت روان کرده بودن چون مطابق قانون ما مصوبه آخرشان تصویب آخریشان یعنی فیصله نهایی کمیسیون مرکزی را ما او را تطبیق میکنیم. په دې لړ کې د ولسي جرګې د غړو ډیر بحث د ټاکنو د څرنګوالي او ننګونو په هکله و. در سطح افغانستان رسوایی دنیا را گرفت دیگه اینا انتخابات چی؟ ما فکر میکنم رئیس کمیسیون انتخابات در یکی از چوکهای کابل باید بدار آوخته شود با تمام اعضای ارشد. کمیسیون محترم انتخابات نه کمیسیون محترم انتصابات به نفع عمو کاندید سایتوار 2661 رای میرساننی اسناد است. له دې سره سره د سیاسي ګوندونو کمیټه په ټاکنیزو شکایتونو کې د مدیریت ناتواني د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو کې د ځنډ یو لامل ګڼي او له حکومت څخه غواړي چې په حکومتي ادارو کې له هر ډول بدلونونو ډډه وکړي. اخوا د ګوندونو کمیټه له حکومته غواړي په ټاکنیز نظام کې بدلون راولي او همداراز د رڼو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره باید ټول ټاکنیز بهیرونه بایومتریک شي. د خبري ساعت دوام له لنډې دمې وروسته. اوس هم بهرني خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي ایران لا هم اتومي وسلې جوړوي. جان بولټون اسرائیل ته سفر کې ټینګار کړی چې امریکا او اسرائیل دواړه به د ایران پر وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د اسرائیل لومړي وزیر ویلي اسرائیلي ځواکونه به د جولان څوکې پرې نږدي. دا سیمه چې د سوریې د خاورې برخه ده اسرائیلو اشغال کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د څوم ځل لپاره منځني ختیځ ته تللی دی د اسرائیلو له لومړي وزیر سره له لیدو وروسته وایي ایران اټومي وسلو ته د لاسرسي له هڅو لاس په سر شوی نه دی. د ایران له اټومي وکړلیک نه زموږ له وتو او له بندیزونو سره موږ لږ شک لرو چې د ایران مشرتابه له هم له ستراتیژیک پلوه د اټومي وسلو لاسرسي ته ژمن دی. خو متحده ایالاتونه او اسرائیل له ستراتیژیک پلوه ژمن دي چې ډاډ ترلاسه کړي چې دا کار به نه ترسره کیږي.
اخوا اسرائیل چې له سوریې نه د امریکایي ځواکونو له وتلو او په دغه هیواد کې د ایران د احتمالي نفوذ له پراختیا اندېښمن دي وایي د جولان غونډۍ به پرې نږدي. د دې سیمې 2/3 برخه چې د سوریې خاوره ده له 1980 میلادي کال راهیسې د اسرائیلو له لوري اشغال شوې ده. د جولان غونډۍ زموږ د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي. کله چې تاسو هلته اوسئ په بشپړه توګه به وګورئ چې ولې به موږ تل د جولان غونډۍ نه پرېږدو. که څه هم د ایران له اټومي هوکړلیک نه د امریکا متحدو ایالتونو وتل د ډېری هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي دي، خو ایران وایي چې د امریکا متحدو ایالتونو د بندیزونو پر وړاندې به مقاومت وکړي. 2 ساعته وروسته له هغو چې د ګابون د پوځ ځینو سرتیرو د کودتا اعلان وکړ، د دغه هیواد دولت ویلي چې وضعیت اوس د دولت په کنټرول کې دی. د ګابون د پوځ ځینو سرتیرو اعلان کړی چې د دغه هیواد واک خپل کړی او د دیموکراسۍ د بیرته ستنولو په موخه. دا په داسې حال کې ده چې د ګابون ولسمشر علي بونګو په مراکش کې دی او د ناروغۍ درملنې په موخه تللی دی. د مالیزیا پادشاه سلطان محمد له دندې استعفا ورکړه. ویل کېږي چې نوموړي دا پرېکړه وروسته له هغو کړې چې یوې روسۍ نجلۍ سره یې واده وکړ. او هند کې د باډیوي د فستیوال پیل سره د دغه هیواد احمد آباد ښار ته د دې لوبې په سلګونه مینوال ورغلي. د ریپورټونو له مخې د فستیوال کې د نړۍ د 45 هیوادونو وګړو ګډون کړی دی. اوس هم د اقتصاد او بیارغونې برخه پر اساسي قانون د څار کمیټه د دولت په 3 قوو نیوکه کوي او وایي چې په 3 کلونو کې د اساسي قانون ځینې مادې د دولت لخوا له پامه غورځول شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې د اساسي قانون د اونۍ لمانځغونډه کې ان د ولسمشر لخوا د لسګونه تقنیني فرمانونو د صادرېدو په ګډون د دولت لخوا له اساسي قانونه د سرغړونې په اړه خبرې شوي. بل لوري ځینو حقوق پوهانو ویلي چې د ولسمشر تقنیني فرمانونو ځینې وخت خصوصي او ټولیزي برخې هم له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د اساسي قانون د تصویب اونۍ په غونډه کې چې د علومو په اکاډمۍ کې ترسره شوه، د اساسي قانون د عملي کېدو د څارنې کمیټه د دولت پر 3 قوو په نیوکې سره وایي د اساسي قانون یو شمېر مهمو مادو ته بې پامي کېږي. دوی د افغانستان د بهرني سیاست د اساسي کرښو نه روښانه کېدل، په ولسي جرګه کې د ځینو قوانینو په تصویب کې د څه باندې 6 کلونو ځنډ، د کاري دورې له پای ته رسېدو سره سره د ولسي جرګې د غړو د کار دوام، په ولسمشرۍ ټاکنو کې ځنډ، د سترې محکمې د غړو کمښت او د ولسمشر لخوا له حده زیاتو تقنینی فرمانونو صادرېدل له اساسي قانون سرغړونې بولي. اگر ما به ماده 64 که تمام وظایف و صلاحیت‌های رئیس جمهور مشخص شده، ما چنین ماده، چنین بند، چنین جزء نداریم که گفته باشه که لغو قوانین یا تصویب قوانین، چنین مسائلی هم از صلاحیت‌های رئیس جمهور میباشد. د اساسي قانون د حکمونو پلي کېدل او بشپړه اجرا هغه وخت تحقق مومي چې د هیواد ټول وګړي هغه ومني. لا بل خو د قوانینو د توشیح لپاره د ولسمشر د لسګونو فرمانونو صادرېدل او د دولتي ادارو رامنځته کېدل یو بل مورد چې د یو شمېر قانونپوهانو او حقوق پوهانو په وینا په اوسنۍ ټولنه کې ستونزې رامنځته کړي دي. په وروستي مورد کې د یو تقنیني فرمان له مخې د هایدروکاربونونو قانون توشیح او د تیلو او غازو د چارو د تنظیم اداره رامنځته شوه چې د تیلو او غازو د واردونکو ټولنې په وینا د کار په بازارونو کې له خصوصي برخې سره د دولت د سیالۍ زمینه برابره کړې ده. سکتور نفت گاز، سکتوری که بیش از 6 میلیارد دلار سرمایه هزینه کردن و این فرمان تقنینی عالم مشکل بر سکتور نفت گاز به خلق کرده. رئیس جمهور چی آقای کرزی و چی فعلا عین و غینی که پاچایی میکنن، هیچ وقت ماده 79 قانون اساسی که شرایط فرمان تقنینی را پیش بینی کرده که ضرورت عاجل باشد، تعطیلات ولسی جرگه و پارلمان باشد در مجموع و نتایج مالی نداشته باشد، هیچ وقت نه حکومت قبلی نه حکومت فعلی هیچ وقت قانون اساسی را در نظر نمیگیرن. دکتر صاحب اشرف غنی از روزی که آمده با می فرمانهای تقنینی به حد دوام داده که دیگه کل کارا مانده و هیچ نتیجه را هم نداره. نظام در هم بر هم کرده و نظام به چالش کشانده، مردم به چالش کشانده. د هیواد اوم اساسي قانون چې اوس مهال په ټولنه کې عملي کیږي په 1382 هجري لمریز کال کې په 12 فصلونو او 102 مادو کې تصویب او توشیح شو، خو کارپوهان حقوق پوهان وایي تر اوسه د قانون له مادو ډیره سرغړونه د دولت د 3 قواو لخوا شوې ده.
د بغلان په لیخمري کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د مزو پرې کېدو سره د کابل او ځینو نورو ولایتونو برېښنا 350 میګاواټه کمه شوې د برېښنا شرکت وایي نن سهار د جګړې په پایله کې بغلان کې د برېښنا هغه مزې پرې شوې چې کابل او څو نورو ولایتونو ته 350 میګاواټه برېښنا لیږدوي. برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې د برېښنا د مزي ډېر ژر بیرته ونښلول شي. خوشبختانه همکاران ما به اسرع وقت خود رساندن و با همکاری مردم محل کار ساخت دوباره آغاز کردن. انشالله کوشش به این میره که امشب ما بتانیم که حداقل یک سرکت از او را ما دوباره وصل بسازیم و انشالله که تا یک سرکت از او وصل میشه تا شاید هم تا ساعت دیگره و سرکت دوم از کوشش ما به است که تا فردا ساعت 11 یا نهایتا 12 ظهر دوباره وصل شود. ټاکل شوې را روانه چهارشنبه به په لومړي ځل د هېواد صادراتي توکي د بلخ مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر نه ترکیې او اروپا ته ولېږدول شي. بانکي او مالي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر وایي لومړنۍ الوتنه کې به 15 ټنه وچه میوه او ممیز استنبول ته ولېږدول شي او په پایله کې به همدا توکي لندن ته ورسیږي. له کابل او کندهار وروسته له ترکیې او اروپایي هیوادونو سره د بلخ د هوایي دهلیز چارې پیلېږي. په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر وایي د هوایي دهلیزونو د ګټې اخیستو له پیل راهیسې د څه باندې 100 میلیون ډالرو په ارزښت 15400 ټنه بېلابېل توکي نړۍ ته صادر شوي دي. د دغه دفتر د عامه اړیکو مسؤل وایي د هیواد د صادراتو د پراختیا لپاره به نه یوازې لازیات هوایي دهلیزونه پرانیستل شي بلکې ټاکل شوي د الوتنو شمیر په تیره بیا چین ته زیات شي. ما در حال حاضر در هفته 6 پرواز داریم، اما خبر تازه را که میخوام امروز شما شریک بسازم که اخیراً با شرکت هوایی کامیر تفاهمنامه را امضا کردیم که تعداد پروازها را ما با 10 پرواز در هفته تنها به چین میسازیم که جلغوزه انتقال میده. همچنان شرکت هوایی کامیر اعلام آمادگی کرده که حاضر هست هفته 1 پرواز توسط کارگو که 100 تن جلغوزه باشه را به چین انتقال میده. لا بل خو د میوه او سبزیجاتو د صادرونکو ټولنه د هوایي دهلیزونو له پراختیا په هرکلي سره د هیوادونو ترمنځ د ځمکنیو لارو پر پراختیا هم ټینګار کوي. د دې ټولنې مسؤلین وایي ځمکنۍ لارې د صادرونکو لپاره د عوایدو د زیاتوالي زمینه برابرولی شي. راههای زمینی ما دیگه تنها با پاکستان از صادرات ما در کشورهای همسایه است. یک پاکستان است دیگه، نه ازبکستان ما صادرات داریم و نه تاجیکستان و نه ایران و اینجا صادرات نداریم. تنها صادرات ما به کشور پاکستان است و از طریق پاکستان به هندوستان هم صادرات داریم دیگه، قدر زیاد نه مقصد به مو هیچی دیگه. صادرات هوایی دیگه او هفته 1 پرواز و 2 پرواز و دیگه او کم است و قدر بسنده نیست. د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مسؤل زیاتوي په راتلونکو ورځو کې به د هرات له هوایي ډګره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو بازارونو ته د توکو صادرات پیل شي. د سوداګرۍ برخه کې د امریکا استازی جیفري جایرش د چین بیجینګ ته رسېدلی. تمه ده چې د امریکا د استازی به چین ته د همدې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه اړیکه ښه کړي. په ورته وخت کې د سوداګریزو چارو شنونکي وایي د واشنګټن او بیجینګ ترمنځ سوداګریزه جګړه د دواړو هیوادونو په تاوان ده. اوس هم د لوبو برخه د سوک وهنې برخې افغان لوبغاړی سهیل احمد چې اوس په بریټانیا کې اوسیږي د روان زیږدیز کال د فبرورۍ په 2 نیټه بریټانیوي سیال سره مخامخیږي. سهیل چې له اره افغان دی تر اوسه یې 14 رسمي سیالۍ کړي دي چې له دې منځه یې 14 ګټلي دي. په پام کې ده چې سهیل به را روانه اونۍ د تمرین لپاره افغانستان ته هم راشي. زما تمرینات ښه روان دي الحمدلله. د موسم سابقه را روانه ده، د دې دپاره مې تمرینات چمتو دي، روان دي او په بیلو ځایونو کې مې تمرینات کړي دي او تمرینات کوم چې آیندې لوبو ته انشاءالله تیار اوسم او د افغانستان دپاره کامیابي راوړم او خپل د افغانستان خپل د هېواد بیرغ پورته کړم. او د هېواد د سنوکر لوبې ملي لوبډله سبا قطر ته ځي. ټاکل شوي افغان لوبغاړي به په قطر کې د 6 توپونو په نوم نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي.
له تاسو خبر ملیدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننې د نن شپې خبري ساعت پای ته ورسېد. شپه مو بخیر.